بچو معاشره کې داسې زندگی تیره کوي چې زما نوم چېرته بدنام نه کوي. خاندادا مونږ به په دې معاشره کې داسې ژوند تېروو چېرته به هم ستا نوم بدنام نه شي. خاندادا مونږ هم ستا بچي یو چې څنګه تا په دې معاشره کې ژوند تېر کړی نو دغه شانتې به مونږ هم تېروو. بچو زما ستاسو نه دا امید دی چې تاسو به صحیح زندگی تېروئ په دې معاشره کې. خاندادا زما به د بازار کې لږ کار دی او زه راځم. ورشه بچیا. دادا یو خبره مې درته کوله. وایه که نه بچیا څه خبره دې کوله؟ خاندادا دا مشرې نه دی دا د ناوخته پورې د جنکو سره خبرې کوي او د ده د ارادې ماته صحیح نه ښکاري. نه مړه بچیا زما دا بچی خو داسې نه دی خو ځه الله دې ورته د نیکې هدایت وکړي نو. خاندادا په دې مشري باندې لږ نظر ساته او زما یو ملګری د انګلینډ نه راغلی دی چې لږ د هغه خواته ورځمه. زه بچیه ورشم. یا الله زما دې بچو ته نیکه لاره وښایي. وروره سره الله کا مور مې ناجوړه ده او ډېر زیات بد حالات هم دي نو که څه دې رالله کړه ښه به وي. تاله به زه دونه ډېرې پیسې درکړمه چې ستا به سوچ هم دی او د مور علاج به دې هم وشي. زما یو شرط دی. څه شرط؟ شرط دا دی چې ته زما په مشرو شاډولا باندې الزام ولګې او الزام دا دی چې ته زمونږ کور ته راشې دادا ته به وې چې زه د شاډولا په نکاح کې یم. څه سوچ کې دا د سوچونو ټیم نه دی. صحیح ده نو زه نن مجبوره یم خوښه مې ده. ورځه زما خاندادا په کور کې دی دا خبره ورته وکړه چې زه د شاډولا په نکاح کې یم. شاډولا بهر ته راوځه. یا شاډولا بهر ته راشه. یا تور سرې دا زما کور دی څه حجره خو نه ده. شاډولا ته اواز که. شاډولا ته تو څه وې؟ زما ورسره کار دی. او ستا ورسره څه کار دی؟ هغه زه د هغه په نکاح کې یم. څه زما بچی دا کار نشي کولی دا په هغه باندې الزام دی. دا الزام نه دی دا حقیقت دی. زه لورې تو دننه کښېنه او زه د شاډولا سره خبره کوم. خاندادا ولې خفه یې؟ بچیا څه به درته ووایم زما خو ستا نه دا امید نه و چې تو به نکاح وکړې او نکاح دې کوله نو آخر دا خان بابا خو به دې خبر کړی و که نه. خاندادا د څه نکاح دا خو په ما باندې الزام دی او زه چې نکاح کوم نو تاسو به ولې نه خبرومه. یا هلته راځه په دې باندې به خبره وکړو. پاکه ځان مې په خپله باندې ګیر کړو که اوس دا دغه کوم یو سیټ ته ګناه دی او بل سیټ ته زما د مور ژوند دی خو اوس څه وکړم په یو دوه کریانه شومه خو زه راځمه کور ته به ورشمه. خاندادا دا سراسري په ما باندې الزام دی. خاندادا ما تا ته پیلم وې چې د دې هلک ته ارادې ښه نه دي او وګوره بل غم یې باندې هم واړېلې ښځه یې راوسته کور ته. بچیه زه په یو دوه کاریان یم چې څه وکړم. خاندادا تا زما خبره نه منله او دې هلک په غم باندې واړېلې او زما یو ملګری د امریکا نه راغلی دی زه د هغه خواته ورځمه. زه بچیه ورشه نو دې خبرې زه معلومات به وکړم. ما خو د چا سره هم بد نه دي کړي په ما باندې هسې الزام ولګېدو دا خو ډېره ناجایزه ده. هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستا ورور زما په قبضه کې دی او که زور در پکې راشه بوځه ایران. څه زما د ورور یو ویښته دې مزار کو نو خیر به دې نه او که غیرت در پکې ودرېږه زه ته راډمه. دشمنا درې کاله مخکې مو زما ورور د مرګ په خوب ویده کړی او اوس داسې بېغمه ګرځئ. ځان مرګ ته تیار کړه.
رکو دا خو یې مشر ورور ولګېدو تخته لالا دا دې څه چل وکړو دا زما دپاره په خپلې سینې باندې ګولۍ وخوړه او ما خو په تا باندې الزام لګولی و د جایداد دپاره لالا دا ما ستا سره څه وکړه او دا تا زما سره څه وکړه زما له ډېره غټه غلطي شوې ده او ما معاف که نه زما کشر وروره د کشرانو نه غلطي کېږي او ته ما معاف کړي اوس لاړ شه خندادا خواله نه ته په ګولۍ لګېدلې چې تا اسپتال ته بوځم راځه نه زما کشر وروره دا د اسپتال د وړو ټیم نه دی بس زما ټایم پوره شو لالا 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 تاسو چاته پرېښودم هله زما دا زوی چای شنې دی یا شاډوله دا چا خنداده دا 3 کاله مخکې چې وله مونږ ورور وجلو دا دقیقه سرور وجلو د زوی غم خو ډېر خطرناک دي شاډوله به تا پسې به مړ کېږم خنداده خنداده دا به زه ژوندی پرېنږدم لکه زما ښه دښمن خدا دی ناست دی دښمنه تا د لاسه زما رور مړ شو زما د رور د لاسه زما خنداده مړ شو تا به زه نن ژوندی نه پرېږدم تاسو په کور کې خو زه نر چرګوټی نه پرېږدم او تو څه شی تو به سیم ځاټ ته اوسه خپل کار دې وکړو که نه خنداده هم لاړو زما مشر ورور هم لاړو او خپل دښمن مې ووجلو نو زه په دې دنیا کې څه کوم او دې ژوند نه خو مرګ دی Shine.